سلامونه او نیکې هیلې ګرانو دوستانو، هیله ده تاسې به راته راکروږ یاستئ. دوستانو غواړم نننۍ ویډیو کې تاسو ته د سبسکرایب او لایک د بټن یعنی دغه څنګه کولی شو موږ په خپلو ویډیوګانو کې هم ترې استفاده وکړو، په ویډیوګانو کې دغه نښانې راولو. نو دوستانو دغه ویډیوګانو لینکونه ما په ډسکرپشن کې پرېښي دي، تاسو کولی شئ چې دغه له هغه ځای ډاونلوډ کړئ دغه ویډیوګانې او بیا یې په خپله ویډیوګانو کې پرېږدئ دغه د سبسکرایب او لایک بټن. دوستانو دغه چې کله تاسو ډاونلوډ کړل دغه ویډیوګانې، نو بیا به راشئ په کین ماسټر کې د دغې د جوړولو طریقه درته درښیم. دوستانو دغه د موږ کین ماسټر ته راغلو، تاسو به راشئ او دلته به د خپلې خوښې ویډیو یعنی تاسو چې کومه ویډیو جوړه کړې وي او غواړئ چې هغه شیر کړئ، نو تاسو به راشئ او د هغې لپاره تاسو مثلا د سبسکرایب او لایک دغه بټن چې ورته تاسو په خپلو ویډیوګانو کې کاروئ، نو تاسو به راشئ کین ماسټر ته او دلته به تاسو خپله ویډیو لومړی وټاکئ. بیا به راشئ پر دغه دوستانو په دغه لییر باندې به تاسو کلیک وکړئ. د هغې څخه وروسته به تاسو یعنی خپله هغه ویډیو چې ده هغه به راولئ، کومه چې ما په ډسکرپشن کې تاسو لینک پرېښی دی دوستانو، دغه سبسکرایب دغه هغې کې چې تاسو کومه یوه خوښوئ هغه تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ او پکې استفاده کړئ. نو تاسو به راشئ بیا په دغه میډیا باندې به بیا کلیک وکړئ. دوستانو د میډیا څخه وروسته به تاسو بیا هماغه لایک او سبسکرایب بټن به کې وټاکئ. تاسو هغه دوستانو دلته به چې تاسو کله په لییر باندې کلیک کول، دلته به تاسو هغه د سبسکرایب او لایک کوم ویډیوګانې چې دي هغه تاسو ډاونلوډ کړي، نو هغه به تاسو راواخلئ او په خپلو ویډیوګانو کې به یې استفاده کوئ. نو هغه څخه به تاسو ویډیو خپله انتخاب کړئ او تاسو چې دغه کله انتخاب کړه تاسو به دلته په اوکې باندې کلیک وکړئ. نو دغه چې تاسو مثلا ګورئ د ویډیو په هر ځای کې تاسو دغه راولئ، تاسو دغه راوستلی شئ. مثلا د ویډیو په نیمایي کې، د ویډیو په سر کې، په هر ځای کې تاسو راوستلی شئ. نو هغه لکه تاسو کولی شئ چې د ویډیو په هر برخه کې تاسو دغې څخه استفاده وکړئ. نو تاسو به لومړی راشئ او پر دې باندې چې تاسو کله کلیک وکړو، تاسو به لاندې دې ځای ته راشئ او پر د کروما کی باندې به دغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به دا انیبل کړئ. دلته چې تاسو انیبل کړو، نو تاسو به یعنی دغه به له دې سر ته جوړ کړئ تر څو دغې نه هغه شنه دغه ختم شي او همدغه د سبسکرایب دغه پرې پاتې شي. نو دوستانو تاسو به دلته دا اوکې کړئ. د اوکې کول نه وروسته به تاسو دلته راولئ، یعنی د خپل هر ځای کې چې یې پرېږدئ په دغه ځای کې تاسو هم جوړولی شئ. دوستانو مثلا زه دلته راولم او دې ځای کې جوړوم. دوستانو ورکوټی کولی شئ، غټولی هم شئ، هر رقم چې تاسو جوړوئ جوړېږي. دوستانو او دوستانو بس دا دلته تاسو جوړولی شئ داسې. نو دوستان تاسو مثلا دغه د سکرین په هر ځای کې چې تاسو دغه پرېږدئ، نو دا تاسو دغه کولی شئ. نو هغه شین رنګ هم ترې ورک شو. ګورئ دوستانو اوس موږ هغه د سبسکرایب او دغه بټن هغه شانتې پاکه ښکاري. اوس بیا به تاسو راشئ انیمیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. اول چې ښکاري دغې کې به کلیک وکړئ او په لاندې به راشئ پر سلایډ اپ نه به تاسو دغه سلایډ اپ به انتخاب کړئ، یعنی شروع به له دغه ځای نه کېږي دغه شانتې. او دا چې مو اوکې کړو، بیا به دې باندې کلیک کوئ. بیا به لاندې لاړ شئ آوټ انیمیشن باندې به کلیک وکړئ او دلته به راشئ سلایډ ډاون باندې به کلیک کړئ، یعنی ستاسو دغه د سبسکرایب او د لایک بټن چې راښکاره کېږي په شروع کې به مثلا اوس تاسو دغه ښیمه دغه چې اوس موږ ویډیو پلی کړو دوستانو، نو دا چې اوس راښکاره کېږي دوستانو دغه ګوره دغه ویډیو چې زموږ اوس راښکاره کېږي دغه د لاندې نه به دغه شانتې راوځي. ګورئ دوستانو، او کله چې دغه ویډیو زموږ دغه د سبسکرایب او لایک بټن کله ختمیږي، نو دغه به همدغه شانتې لاندې پای ته رسیږي. نو دوستانو دغه زموږ ویډیو دوستانو په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که ویډیو مې خوښه شوي نو حتما ویډیو لایک کړئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب